داسې څوک چې ستا د مکمل ژوند یې یو ځل د هغې سیټ نه دی بل سیټ ته راواړو، استاد، دوست او که د کورنۍ کوم غړی؟ او دا پوښتنه ما نه شاګرد د کړې اوسه پورې. زما په نظر فکر ما ته همیشه پلار راکړی چې غټ فکر وکړو، مخکې لاړ شو. تسلیت، اخلاق، رازداري ما ته مور ښودلې ده. مور به همیشه ویل چې راز شېږه په لویه لاره کې ملاس شېږه. دا همیشه د خیر فکر ما ته مور ښودلی. بیا دوستان بدون شک پکې لاس درلودو. په لغمان کې زما دوست توریالی امین، الله دې ژوندی لري، هغه پکې لاس درلودو. بیا هم د سلسله ډېر خلکو، یعنی یو کس د یو شخص نه نشي جوړېدلی، هغه ته ډېر شیان په کار دي چې هغه یو څه همکاري ورسره وشي. بدون شک دوست و، پلار و، مور و، ورور و، خور و، همچنان یعنی ډېر شیان سره یو ځای شوي، لیکن دا بنیادي دوه شیان مور و پلار و.